اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور کلیم الله فاروقي د فاروقي نشریات یوټیوب چینل او پیج نه مخاطب یم. کوم شخصیت چې کوم نه مخاطب کو ناغس تعریف محتاج نه دی او هغه شاعر او نعتخوان جناب مولانا محمد امین جان انقلابی صاحب نو تاسو وخت نه ضایع کو او هغې طرف ته ورځو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو د دې نه تپوس کوم تاسو کوم دروسه پورې څونه کتابونه پبلش شوي دي او څونه کوم نه مطلب دنیاوي تاسو شاعري لیکلې ده مخکې لیکلې وه خو نو لیکلې او کله تاسو کوم دی د نعتونو طرف ته یا چې کوم دی د نظمونو طرف ته دین دې طرف ته چې کوم تاسو کله نه راغلی ځکه تاسو وایي ما اورېدل چې تاسو کوم ډېر مخکې نه نعتخواني کوئ مطلب لکه شاعري ډېر مخکې نه کوئ او نعتخواني کوئ نظمونه وغیره دا الحمدلله تاسو کوم دی لیکئ که نه خو دا تاسو کوم کله نه چې کوم دی طرف ته راغلی جي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. زما ډیرو قدرمندو د دې ادارې سره وابسته خصوصا جناب الله فاروقي صاحب او ورسره زموږ ډیر قدرمند کشر محمد اقبال جدون د بالاګړی هغې نن راغلي دي او هم په دې حواله باندې ما نه چې کوم تپوسونه کوي زه به کوشش دا کوم چې په ډېر لنډ وخت کې او په ډېر تفصیل سره زه تاسو په هغه خبرو باندې مخ ور باندې بوځم چې کومې خبرې د دې سره زما د ژوند سره زما د شعر سره زما د نعتیه کلام سره یا د نورو کلامونو چې هغه د ملک سره د نظمونو په شکل کې تعلق ساتي، هغه د مرګ متعلق، هغه د قبر متعلق، هغه د اخروي زندګۍ متعلق، نو په ډېرو اړخونو باندې ما خپله شاعري خوره کړې ده او دا امید لرم چې زما د شاعرۍ کوم انداز او کوم لطف دی هغه اوس هم د ډېرو مشرانو د ډېرو همزولو د ډېرو کشرانو د ډېرو خویندو میندو په ذهنونو کې هغه ځي راځي او اکثر زه د هغې نه ځکه خبرېږم چې ما ته وختن په وختن هغې د هغې داد راکوي. ماشاءالله جي ماشاءالله. نو تاسو چې کوم دی تاسو څنګه ما تاسو ته تپوس وکړه چې کدې طرف ته تاسو کله نه راغلي وئ سټارټ هم کله نه اخیستو شاعرۍ دا تاسو د ولکوالي نه سټارټ نه اخیستو والد صاحب چې کوم دی شاعري وغیره کوله څه حساب کتاب تاسو څنګه دې طرف ته راغلي جي؟ زمونږ کور خو د پخوا نه د شعر په دې مشغوله باندې یاد دی ځکه چې زما والد محترم سید الله خان جدون هغه د حضرت العلامه مولانا رئیس الشعراء شاګرد خاص و او بیا په ډېرو وختونو کې هغه د مولانا صاحب سره اوږه په اوږه باندې بلکې په برغو اوازونو باندې هغې هم هغه وخت کې خپل کلامونه پیش کړي دي او جناب مولانا عبدالله استاد مرحوم رحمت الله تعالی علیه به دا وی چې که څوک د شعر په میدان کې زغلن غواړي او یا په شعر باندې ځان پوهول غواړي نو زما نه د ځان نه پوهېږي زما شاګرد دی سید الله خان د هغه نه د ځان پوهېږي او بیا په پرواز عقل کتاب کې چې دا د حضرت العلامه مولانا رئیس الشعراء یو ډېر ښکلي کتاب و پخوانی نو هغې په ژوند کې چاپ کړی و په هغې کې هم زما د والد محترم تذکره شوې ده او دا په دې ډول باندې چې په ګړی سید الله خان زما شاګرد دی عزتمند او غیرتي او دلاور. د هغې نه علاوه زمونږ مشر ورور چې هغه هم د څه تعارف محتاج نه دی
او هغه د پښتونخوا په سیمه باندې یوازې نه بلکې هغه په ټول پاکستان کې داسې مشهورو لکه څنګه چې یو سړی شپه تېره کړي او سهار نور راوخېږي نو خلک خبرېږي چې سهار شي نور راوخته د هغه مثال د انور او بیا هغه چې په کوم میدان کې شاعري کړې ده خصوصا نعت ته چې هغه کوم مقام ورکړو په کوم محافلو کې هغه شرکت کړو د لویو لویو علماء کرامو په هغه وخت کې د میلادونو دور هغه په هغه اړخ باندې هم ډېر ښکلي ښکلي نعتونه په ډېر خوږ اواز باندې په ترنم باندې ویل دي په مشاعرو کې به هغه اکثر پیشو او په ترنم کې به هغه خپل کلامونه په مشاعرو کې وی د ریډیو پاکستان نه د هغه کلامونه په هغه وخت کې هغه په خپله ویلي دي شاګردان یې هم نشر کړي دي دغه شان د ټي وي په پرده باندې هم هغې راغلي دي او د هغې کلامونه هغه اوس هم محفوظ دي نو مونږ زیات اثر چې کوم دی نو دا د هغه خپل مشر ورور او یا د والد محترم د هغې هغه مرهون منتو او د هغې نظر کرمو بیا به زه په تېره باندې د خپلې والدې محترمې د هغې تذکره وکړم چې د هغې ژوند داسې و چې کله به ماسخوتن مونږ وده کېدو نو د وده کېدو نه مخکې به اول مونږ نه هغې د قرآن پاک د تلاوت تپوس وکړو او صورتونه به مونږ نه واورل او بیا به یې راته په خوږ اواز باندې نعتونه وي او دا به یې راته وي چې دا تاسو زده کړئ نو دا ابتدایي زمونږ د کورنۍ هغه احساسه وه چې ما ستاسو په خدمت کې تر کومې پورې چې د شاعرۍ زما د ابتدا تعلق دی نو په 1960 کې الحمدلله الله تعالی ما له د شاعرۍ ملکه راکړې ده په شاعرۍ کې ما حمدونه لیکلي دي ما نعتونه لیکلي دي ما ورسره د غزلې او چاربیتې ورسره رباعیانې دا مې ځکه لیکلي دي ورسره نیمکۍ او دغه شان مصرې چې دا څوک ونه وایي چېرې د دې شاعري صرف تر نعتونو پورې محدوده ده بلکې په هر یو اړخ باندې مونږ خپله شاعري کړې ده خو د الله رب العزت دا مهرباني ګڼم چې مونږ باندې زیات اثر هغه د حضور مبارک د نعتونو دی نو مونږ زیات اهمیت هغه نعت شریف ته ورکړی دی او په دې لړ کې ما په 1968 کې لومړی کتاب ساړه اسویلي دا چاپ کړو بیا د هغې نه پس بې بها ګل شیر چمن تسکین قلب د عشق راز نفیس الاوزان ذوالفقار پرواد شاهین سوی زړه بحر الاشعار او د مینې جذبه انقلابي تصور د اسلام غازی پرواد شاهین او ژوندي فکرونه خیرات ګلونه دا اوس چې کوم کتاب ما په دې 2022 کې چاپ کړی دی چې هغه صرف د حضور مبارک په نعتونو باندې مشتمل دی او نوم مې ورته ځکه داسې ایښودی دی چې نعتونه د سرور کونین صلی الله علیه و آله وسلم بالوسیلة فی الدارین دا د هغې نوم دی اوس هم ډېر نعتونه زمونږ قدرمن نعتخوانان چې زه په دا ووایم چې لکه په هغې کې زمونږ محمد اقبال جدون ډېر پیش دی زما خورې دی د دې نه علاوه عارف د سرو قبرونو ورسره فاروقو زما شاګردو د سرو قبرونو ورسره افغانو
دی به همیشتن دپاره په اسکولونو کې نعتونه وي او بیا ورسره حافظ شیرداده هغه د ټي وي نه هغه د پاکستان ریډیو پاکستان نه د هغې نه نعتونه ویلي دي په نورو محافلو کې هم زما نعتونه ویلي دي او دغه شان اسرار د مایارو ډېر ښکلي خوږواده نعتخوان او شاعر دی الله تعالی ونه د شاعرۍ ملکه هم ورکړې ده خو دا د هغه زه دروندوالی ګڼم چې کله هغه مونږ سره یو ځای کېږي نو هغه د خپل شعر نه مخکې زما هغه عزت او قدر کوي چې زه به د امین جان استاد یو کلام د هغې ابتدا وکړم او د هغې نه پس به بیا نوره نعتخواني کوم دغه شان ورسره نور هم ځای په ځای زمونږ شاګردان دي خواري دي پرویز د نوي کلي د تورو او دغه شان د شهبازګړي اکبرتاج او ورسره ګوهر علي ګوهر شم د شهبازګړي نو داسې مسلم جان مسلم چې هغه د جمډیر دی او ورسره خپله مدرسه هم چلی خو خوږژبې نعتخوان دی دغه شان ورسره اسیر روخان اسیر صاحب د چارغولۍ هغه هم په ډېر ښکلي انداز کې لګیا دی او زما نعتخواني په هر محفل کې کوي زه د الله رب العزت د طرف نه ډېر لوی احسان او مهرباني ګڼم چې ما کوم د حضور مبارک صفتونه د نعت په شکل کې کړي دي نو هغه الحمدلله اوس په سټوډیو کې په میډیا باندې راځي او زه دا څیره